دوستانو داو د پیښور لنډه بازار پاټک بازار سستا بازار. السلام علیکم، ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت پیښور ښار کې موجود یم او دا د پیښور سستا بازار دی جی. لخیر سره په دې باندې تیرېدم ما چې تاسو سره په ویډیو کې هم شیر کوم. لخیر سره تاسو کته شي دی ته پاټک میله هم ویلې شي. دې کې بوټان بنینونه او داسې هر قسم سامانونه چې دی په ښه او په مناسب ریټونو باندې ملاویږي. دا وګورئ دې بوټانو ته دا بنینونه کوټونه یخني راله که نه نو بس دا وګورئ دوکانونه چې دی ښه ریډي کړي دي، سامانونه یې پکې لګولي دي او خلک ځي راځي د چا چې څه پکار وي بلکل د هغې مطابق چې دی هغه سودا علي. ماشاءالله بوټانو ته وګورئ. ډېر ښکلي ښکلي او زبردست بوټان، ډېر ښکلي ښکلي کوټونه او هغه هم په نیمه بیه باندې میلاویږي. دا وګورئ جي شرټونه دي، ټراوزرې، پینټونه او دې خوا که تاسو وګورئ دا پردې کمبلې وغیره چې دی دا میلاویږي. ماشاءالله وګورئ ډېر ښکلي او معیاري سامانونه چې دی دلته کې په نیمه بیه باندې میلاویږي او دا ډېر زبردست بازار دی. ډېر زیات خلک چې دی دلته راځي. دې بازار ته څه نوم اخیستلی کېږي؟ مدینه مارکیټ لنډه بازار او سستا مارکیټ ورته هم ویلی شي ځکه چې ارزان سامانونه چې دی پکې میلاویږي. معیاري امپورټډ سامانونه هغه هم په نیمه بیه باندې. وګورئ کافي بنینونه، کوټونه، بوټان چې دی یو غاړې او بل غاړې ته لګېدلي. دا وګورئ بوټان دا امپورټډ سامانونه کوم چې لږ لږ یوز شوي وي دی بیا غشتي وي دلته کې دا ګاګ دپاره لګولي دي. دا وګورئ له خیره سره ګاګ چې دی راځي او دلته کې بیا د خپلې خوښې مطابق چې دی هر یو شیز علي. دا وګورئ دې کوټونو بنینونو ته دا وګورئ ماشاءالله. دې ته مختلف نامې خلک علي، لنډه بازار، سستا بازار، پاټک میله، پاټک بازار. دوستانو داو د پیښور لنډه بازار پاټک بازار سستا بازار کوم چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښودلو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، پیج سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې نورې هم تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي. اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله په امان.